السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت مو ډیر نه نیسم، یو دوه لنډې خبرې کوم. اول خو جناب شیخ صاحب ندا محمد ندیم حفظه الله ته مبارکي وایم. حافظ ابن ابي دنیا رحمه الله یو کتاب جوړ کړی الاشراف فی معرفة الاشراف. هلته یو حدیث راوړي د سلفو زمانه کې مبارکي و، د دې دعا به درته وکړو چې الله پاک دې توفیق درکړي. علامه ابن القیم په خپل کتاب احکام اهل ذمه کې په مسله بحث کړی ده. دویمه خبر، شیخ صاحب عبدالباقی حقانی صاحب سره ما مجلس نه ده کړی. دا به تقریبا د ټول افغانستان ملت ته د خبر وکم. شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی صاحب یو کتاب جوړ کړی السیاست والاداره. علماو که دغه کتاب مونږ آینده کې په نصاب کې داخل نه کو، ورځ د قیامت به الله مونږ نه پوښتنه کوي. مونږ باید خوابدي نه سو. مونږ افغانان ښه صفات هم لرو خو بد صفات هم لرو. متعصب ډیر یو، د تعصب ماده هم په مونږ کې شته. دغه کتاب که د دیوبند علماو جوړ کړی وی، دا کتاب که د پاکستان علماو جوړ کړی وی، دا کتاب که د جامع الازهر علماو جوړ کړی وی، دا کتاب که د جامع اسلامي علماو جوړ کړی وی، نن به کتاب مونږ ډیر ښه یادوو. یعنی ما د شیخ صاحب سره مجلس یو وارې مې صرف دغسې مجلس کې ورسره ناست یم، نور مې نه دي ورسره. زه الحمدلله په ټولو علومو مروجو باندې مطالعه لرم، غټه کتابخانه لرم، خو په موضوع باندې په دنیا کې انشاءالله د دغه کتاب غوندې نسته. کاش کې داسې نه وی راغلی چې زه د هغه حدیث مصداق ونه ګرځېږم چې زه د مدح کوم. دی اوس وزیرم نه ده، د وزارت په دوران کې زه وزارت هم نه یم راغلی. اوس دی معزول وزیر ده، خو د کوم کتاب السیاست والاداره دومره ښه کتاب ده، دومره علمي کتاب ده. باید دا کتاب اول مونږ پوهنتون ته راوړو، مدرسې ته راوړو. بس دغه خدمت چې ده کړی نو هغه د وزارت په دوران کې نه ده سوی. الله دې ورته قبول کړي. نورې ډېر کتابونه جوړ کړي دي، نو هغه کتابونه به په نورو ژبو باندې، ما سره دا کتاب په عربي باندې ده، نو الله دې ورته قبول کړي. او رښتونی کتاب یې جوړ کړی او رښتونی خدمت یې کړی ده. نور هسې د مونږ دا عادت وي چې کله د چا یو کمال ووینو نو هغه منفیاتو پسې ډېر ګرځېږو. دغه کتاب هر څوک چې د شیخ صاحب په اړه معلومات لري، دا کتاب شیخ صاحب نه غوښتنه کوم، شیخ صاحب محترمه دغه کتاب نورو ژبو ته باید واړول سي چې نور دنیا خلک یې موږیني چې د امارت. زه د ترکیې نه یو عالم راغی، نو ما سره مجلس وکړو، بیا ما ته ویلي چې د امارت په اړه څه کتابونه راکړه. ما دا کتاب ورکړ. کله چې بیرته راغی ما ته ویلي وي هلته د ترکیې علما ویلي چې په امارت کې هم داسې علما شته ده، افغانان هم دومره مهارت و دومره علم لري. نو بیا ما ته ویلي چې ما ته څه نور کتابونه راکړه. بیا مې د شیخ صاحب عبدالحکیم چې قاضي القضات ته دغه کتاب یو دوه کتابونه ما سره و، هغه مې بیا ورکړل. نو الحمدلله خدمت یې ضرور کړی ده، ځکه چې چا سره دومره علمیت وي خدمت کوي. د ما یوه لنډه خبره مقصد ده. علامه طنطاوي رحمه الله چې دا په مصر کې یو لوی عالم تیر سوی، یو کتاب یې جوړ کړی. د کتاب کې لیکي الله خو مونږ سره وعده کړې، مونږ مسلمانانو سره، چې تاسې عمل صالح وکئ، تاسې ته په دنیا کې زه خلافت و بادشاهي درکوم. ولې نن الله مونږ ته خلافت او بادشاهي نه راکوي؟ یوازینی په دنیا کې امارت اسلامي ده چې دغه مسلمانې ډلې ته الله په افغانستان بادشاهي ورکړه. ولې دې مونږ اخوان المسلمین نن مظلومان دي بادشاهي نسی کولی، ټول زندانونو کې دي؟ ولې نور په اسلامي نړۍ کې په پاکستان کې علما دومره ډیر دي، هلته حکمراني او بادشاهي نسی کولی؟ ولې په سعودي کې علما محکوم دی؟ سلمان عوده رحمه الله غوندې لوی عالم نن د اعدام شپې ورځې. علت یې څه شی ده؟ علامه طنطاوي جواب کوي، وي دوه علتونه دي چې مونږ بادشاهي نسو کولی. دا بادشاهي دا دوه علتونه دي چې الله خو مونږ سره وعده کړې وه. وعد الله الذین آمنوا، الله د هغه کسانو سره وعده کړې چې عملونه صالح کوي چې دوی ته به مونږ خلافت ورکوو. دوه شیه په مونږ کې کم دي، یو علمیت، بل اتحاد. دا باید ومنو. علماو خیر ده، زه دا خبره لږ داسې وکم چې الله دې وکړي ملت ته یې کوم، تاسې ته یې نه کوم. مجلس حاضرینو دا خبر ملت ته کوم. مونږ چې کله علما کینو، زه کله طالبانو ته ویم یو منطقي عالم په مخ کې چې د منطق و غیبت وکړي، قسم په الله سر دې در باندې ماتوي.
منطق د مونږ په کتابونو کې د روا او د ناروا یې څومره ډېرې خبرې سته علماو. دا یوه دسیسه راغلې ده د مسلمانانو د مصروفیت دپاره، هغه چې هر قسم ده، خو د یو منطقي عالم په مخ کې چې ته د منطقو صفتو کې څومره پې بده لګېږي. اما هغه علوم چې نن دنیا ورته ضرورت لري، هر علم په هره زمانه کې فرض نه وي. یوه زمانه وي یو علم فرض وي، بله زمانه کې ورته ضرورت نه وي، هغه علم د فرضیت نه د اباحت مرتبې ته راځي. مونږ چې د علم سره ملګرتیا وکړو، اتحاد ځان کې راولو، دا تاسې بعیده مه بلایه چې الله عز وجل به د دنیا ټولو مسلمانانو ته واکمني ورکوي، د مونږ واکمني به هم دایمیږي. مونږ که علم ته شا کړله، د مونږ دغه نظام به هم ختمیږي. دوه خبرې عمده دي، اتحاد ته او ضرورت ته او علم ته ضرورت ته. مدرسه کې مونږ چې مدرسه کې کینو چې د علمي کیمیا خبره مولا ته وکړي، وي ورکه دا څه کوې، حماسي دا ایتا لیونتوب ده. مونږ چې د فیزیک خبره ورته وکړو، بعضې علما مو داسې وي، داسې علوم، او که مونږ په دې باندې ابتدا باندې شروع وکړو، د مونږ په تفسیر روح المانی کې شیوخ ناست دي، په تفسیر روح المانی کې په پاڼو پاڼو په دې باندې بحث ده. علمي کیمیا د حضرت موسی علیه السلام ته د وحی په واسطه اولینی علم ده. نن ولې نه موږ نه دا میدان بل چا وړی ده؟ کله مو چې په مدارسو کې د علماو د دغه علومو سره نه ممارست وي، نه ملګرتیا وي، هغه علوم چې نننۍ دنیا ورته ضرورت لري، نو عالم د دغه دنیوي علومو سره ملګرتیا ونه کړي، نو داسې په ښه سترګه هم نه ورته ګوري. مثلا ډاکټر په میکروبونو په دې شیانو ډاکټر ډېر ښه پوهیږي، خو کله چې ته ډاکټر سره کښېنې، تا ته ووایي لاسونه ومینځه، سړي باندې بده لګېږي، خو دا خو هغه ته هغه میکروب معلوم ده. علم الیقین حق الیقین خو ده ته ده، نو ما ته علم نسته ده، ځکه ما پسې خلک زه ډاکټر پسې ملنډې وهم. خو کله چې زه د کیمیا او د فیزیک او د بیولوژي او د هغه علومو سره ممارست او ملګرتیا وکړم، د ما په زړه کې قدر پیدا کیږي. نو چې قدر پیدا سو، وحدت تم کار جوړیږي. دغسې بالمثل په پوهنتون کې نسته ده. د پوهنتون بعضې یادوم، یعنې که اکثر هم سي سړی به نه خوابدي، باید دې ته کار وکړو. پوهنتون کې استاد داسې فکر کوي چې مولا او شیخ څه معنی، بس دا د اوداسه او د مانځه خبرې زده. کیمیا کې د مولا څه کار ده، په فیزیک کې د مولا څه کار ده، په علم د آثارو کې د مولا څه کار ده. د ما یوه خبره وله، ما هغه علمي خبره کړې وه، ما ویلي و چې عینک په قرآن کې سته. دا ما یو علمي بحث کړی و، چونکې د مولا له خولې نه دا خبر راوتلې وه. که دا د پوهنتون د عالم د علم د آثارو د عالم نه دا خبر راوتلې وه، استقبال به یې سوی و. د ما هغه خبر څومره علمي خبر و، چونکې مونږ دواړو طرفونو نه د پوهنتون محصل و شاګرد داسې خبر کوي، هغه وی چې دا خبره مولا وکړه، دا خو د مولا ده نه، نو مولا دې کې څه کار لري؟ ما داسې خبر کړی وه. هسې یو مثال یې وایم، قرآن کې وایي واصلنا له عین القطر، موږ حضرت موسی علیه السلام ته چینه د مسو راوبیوله. په ټوله دنیا کې د مسو لوی معدن چیرته ده؟ او د سلیمان علیه السلام راتګ هم دلته سوی ده، همدغه عینک ساحې ته د سلیمان علیه السلام راتګ سوی ده. ابن بطوطه لوی رحال په رحلت خپل کې کوی سلیمان یادوي، دا غر لوګر لوی غر د وجې نه. او د مونږ معتبر تاریخ د اسلام کې لوی معتبر تاریخ مفسر علامه ابو جعفر ابن جریر وی دلته د حضرت سلیمان علیه السلام راتګ کابل ته سوی ده. نو چې سوی ما ویلې تاسې داسې وکئ، عین القطر عینک، د دې هغه مناسبت ولټوئ، کیدی سي د هغه ساحه وي. نو خو چونکې د عالم له خولې دا خبر راوتلې وه، دلته بعد موجود سوی ده. د پوهنتون ولا ملګری هغه د مولا سره بلد نه ده، مولا د هغه سره بلد نه ده، نو تفریقه رامنځته سوې ده. د اتحاد هلته راځي چې علم راسي، چې کله مولا د دوی په علومو کې کار ولري، دوی د موږ په علومو کې کار ولري، وحدت رامنځته کیږي، نظام ته دوام و بقا نصیب کیږي. طنطاوي وایي چې الله له موږ سره وعده کړې ده، باید مونږ علما، ټول علما، عالم دا معنا نه چې مولا به تیر مراد وي، عالم هغه څوک چې هغه د مسلمان خدمت کوي. اسلامي نظام به له اټوم نه نیولې تر ستنې پورې دا ټول علوم پې باندې ضرور دي، دا علوم به زده کوي. هغه علوم چې ترتیب د انسان صحت کې کیږي، علما ناست دي، علم د
بیطري علم د بیطار د اسونو د صحت د حیواناتو د صحت علوم دا ټول په مسلمانانو باندې ضرور دي مسلمانانو علماو وزیر صاحبانو د امارت مشرانو د علم تخم وکرئ ولو که هر یو علم وي دغه د موږ د علم د عروضو چې دا د علم موسیقي یو علم ده د علم موسیقي یوه فرع ده علم د عروض په اسلام کې چا اختراع کړی ولی خلیل ابن احمد چې د بغداد په بازار کې روانو هغه آواز و ټکو ټکي واورېده د هغې نه علم عروضو نن په اسلامي نړۍ کې همدغه سړی مؤسس نه ده دغه سړی د دغه علم عروض چې د علم موسیقي یوه فرع ده علما د علم موسیقي فرع بلي نه ده نو دې ته ډېر ضرورت شته د علم تخم وکړو ولو کستن هم تر زده کېږي هغه علومو ته د دین علومو ته دا باید میکس کو دا بعد ختم کو دغه چې یو په بل نو کله مو چې علم زده سي اتحاد راځي چې اتحاد راسي د خلکو مشکلات ختمیږي یوه خبره بلم کوم افغانانو ورونو افغانستان ملت ته یې کوم کله کله بعضې خلک ډېر ناامیدي موږ د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې 10 علما د شیخ صاحب امیرالمؤمنین سره مجلس و آزاد مجلس مو ورسره کړی ده یعنې دا مجلس مو داسې ورسره کړی چې د شیخ صاحب ملګرو باندې به د موږ خبرې بدې لګېدې خو شیخ صاحب موږ ته توند جواب نه ده کړی ځکه موږ شیخ صاحب ته ویلي ول چې شیخ صاحب موږ د ملت غږ تا راوړی ده د ملت خبره درته کوو کمې خبرې مو چې نن ملت ورته ضرورت لري هغه مسایل مو ټول ورسره شریکه کړي یوه مسئله ډېره عمده چې د قانون مسئله ده نو موږ ته یې مسوده راواخیستله قانون ته تر حده ډېر ضرورت ده ما سې شیخ صاحب سره یوه خبر شریکه کړله ما ورته وویلې چې شیخ صاحب محترمه تر دې به تیر سم چې د نورو خلکو وخت ونه نیسمه ډېرې مهمې مسایل مو ورسره شریک کړي ملت ضرورت لري د ملت مشکلات حل سي قانون دومره یو ځواکمن شی ده اصولنامه دومره یو ځواکمن شی ده چې هغه پرته وي ټولې دنیا خلک به یې ویني چې دا د امارت کومه پالیسي ده بهرنۍ پالیسي کومه یوه ده خارجۍ پالیسي کومه یوه ده پوهنتون کې پالیسي څه شی ده هره ورځ به شیخ صاحب وي په هر ارګان کې به شیخ صاحب وي که مطلق یو ماهر سړی چې د ملت مسلمان ماهر وي د بانک رئیس دی شیخ صاحب دی نه هلته څه پروا کوي نو دا خو تر شیخ صاحب پورې تړاو نه لري هغه د شیخ صاحب ځای نه ده دغسې علمي ځایونه چې دي دلته باید شیخ و عالم و دکتور و مشر سړی وي د ملت هم دا غوښتنه ده داسې ونه کړو علماو موږ او تاسې چې په هر ځای کې موږ علما راسو باید دا ملت مو د موږ دومره لوی قدردان غیور ملت دا ټول موږ په غېږه کې ونیسو مخکې شیخ صاحب ښه خبرې وکړه زه د مدرسې استاذ یم د ما مدرسې ته تر اوسه د وزارت معارف رئیس هم نه ده راغلی یوه روپۍ مې هم نه ده ترنه غوښتلې مدرسه مې اوس مې مدرسه ده ځکه زه په دې چل نه پوهېږم نو چې نه پوهېږم ولې خوا پې باندې بده کم اهل دې راسي دلته کوم سړی چې اهل ده اهل خلک وي نو هغې دپاره د کار وسي نو داسې باید مونږ ونه کړو چې میم زرما ټول دي ما شیخ صاحب نظام احمد شیخ صاحب نو بیا هم یوه غوښتنه کوم شیخ صاحب محترمه دا یو لوی علمي وزارت ده د ټول افغانستان ذهنیت ته د دې جنه بدلولی سي ټول افغانستان د دې جنه تغییر کولی سي په علم باندې انسانان تغییریږي کوشش وکړه مخکې شیخ صاحب هم درته کار کړی دی تا دا وظیفه هم تر ابده پورې نه وي کوشش وکړه چې دلته د هر قشر علماو سره نه تنها د مدرسې د هر قشر علماو سره مشوره وکړه چې د افغانستان د خلکو فکر د اسلام طرف ته او د علومو د زرع او د کښت طرف ته مائل وګرځېږي خبرې مې که تیزې کړي بخښنه غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته